د آزان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. مسعود اظهر د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جنجالي څیره، خو دغه جنجال نور پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په یو مرکه کې CNN ته ویلي چې مسعود اظهر په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې په خپل کور کې په ډیر یو مریض حالت کې ده. هغه په داسې یو حالت کې ده چې له خپل کور څخه هم بهر نشي راوتلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې د مسعود اظهر ترمنځ ډیره زیاته لانجه رامنځته شوې وه. پاکستان بار بار دا ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې ده او د یو لیک په واسطه یې له افغانستان غوښتلي ترڅو مسعود اظهر ورته وسپاري. خو بالمقابل د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد، د افغانستان د بهرنیو چارو ویان ښاغلی عبدالقهار بلخي او همدارنګه د اسلامي امارت مرستیال ویان ښاغلی مفتي انعام الله سمنګاني دغه خبر په بار رد کړی وه. د دې ردولو سره باوجود هم د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو ویلي و چې مسعود اظهر په افغانستان کې ده. خو د شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونې په دغه ټولو خبرو د بوتلان کرښه راکش کړه. هغه په له CNN تلویزیون سره په خپله مرکه کې ویلي دي چې مسعود اظهر په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې مسعود اظهر په داسې یو حالات کې ده چې ډیر زیات مریض او حتی له خپل کور څخه هم د باندې د راوتلو توان نه لري. همدارنګه د افغانستان د ځمکني نوي دهلیز له لارې د چیني موادو لومړۍ محموله د افغانستان بندر حیرتان ته ورسېدله. دغه نوی دهلیز چې د تیر په پرتله په 50% زیات ګټور ده. د تګ لارې یې کم او مصارف یې هم کم دي. په دې توګه به توکي افغان سوداګرو ته ارزانه تمام شي او بازار کې به ریټ هم ارزانه شي. خو